الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ فرمائے محمد چې د الله تعالی رسول دی او هغه چې له ده سره دي هغه مؤمنان چې له ده سره دي پر کافرانو شدید او په خپلو منځونو کې مهربان او رحم کوونکی دوی به په داسې حال کې ګوري چې رکوع کوونکي او سجده کوونکي دي د رکوع او سجود په حالت کې به یې ګوري د الله تعالی فضل او رضا لټوي د سجدو له امله د دوی په مخونو کې د دوی نښې څرګندې دا د سجدې آثار به د هغوی په سیما او څېرې کې څرګند دا په تورات کې د دوی مثال دی په تورات کې د دوی مثال په دغه توګه معرفي شوی او په انجیل کې هغه کار ته ورته دي چې له ځمکې خپل نازک سر نوغی راوباسي بیا یې مضبوط کړي بیا پرېږد شي بیا په خپل ډډ او سټې باندې ودرېږي داسې چې کرونکی حیران کړي بزګر ورته حیران د هغې ودې ته یا په بل سرې نمو ته خپله بزګر حیران شي د دې لپاره چې کافران پرې غضبناک کړي الله د دوی له هغو سره چې ایمان یې راوړی او نیک عملونه یې کړي د بخښنې مغفرت او ستر اجر ژمنه کړې دا مبارک آیت دی الفتح سورې وروستی آخري آیت دی او ډېره ښکلې ښایسته په زړه پورې او جامع تتمه د سورې د ټولو مطالبو خلاصه چې مهمې لارښوونې یې دا دي د الله تعالی رسول محمد علیه السلام او هغه مؤمنان چې د ملګري دي د په څنګ کې ودرېدلي د دوی وضعیت او حالت او صفت دا ده چې پر کافرانو باندې ډېر شدید دي خو خپلو منځونو کې ډېر زړهسواند او مهربان له کافرانو سره په خپل چلن کې انعطاف او نرمشت نه لري هغوی ته ګرانه ده چې دوی رام کړي رام کولې تسلیمولې هغوی ته ګران کار دی نشي کولی چې هغوی تسلیمېدو ته چمتو کړي اړې کړي مجبور یې کړي او د دوی د فشارونو او ګواښونو له کبله دې ته چمتو شي چې سازش وکړي انعطاف وکړي ورته تسلیم شي د هغوی شرایطو ته غاړه کښېږدي له رام کولو یې عاجز دي
په خپل دریز ټینګ ولاړ، د خپلو اصولو په سر سازش نه کوي، خو مقابل کې بیا په خپلو منځونو کې یو بل ته ډېر زیات زړهسواند او مهربان دي. د دوی زړونه سره نږدې دي او یو پر بل زړهسوی او ترحم لري. دوی به وخت په وخت په داسې حال کې ګوري چې په رکوع او سجده لګیا او مصروف دي، د الله تعالی فضل او رضا لټوي. د ژوند تر ټولو ستره موخه او هدف یې دا ده چې د الله تعالی رضا ترلاسه کړي. د سجدو له امله به د دوی په مخونو کې داسې نشي ګوري چې شی په زړونو کې ایمان دی، خپل رب ته منقاد دی او د هغه رضا لټوي. څېرې به سیما به په خپله په دې شهادت ورکوي چې د دوی په زړونو کې قوي ایمان دی، مضبوط ایمان، له خدای سره مینه، له خدای نه ویره او د هغه د رضا هیله. د دوی څېرې به په همدې ګواهي ورکوي. د ځینو څېرې به داسې وي چې خدای به در پیادوي، د هغو له کتو سره سم به تا ته خدای در پیادېږي. د هغه په څېرې کې به د ایمان آثار ګوري. د دغو آثارو نه به تا ته فوراً زر له ځان پرته خدای در پیاد شي. خپل رب ته منقاد دي او د هغه د رضا په لټه کې. دا په تورات کې د دوی مثال ده. په تورات کې چې د مؤمنانو کوم مثال بیان شوی دی همدې ته، خو په انجیل کې بیا د هغوی مثال داسې دی لکه هغه کر فصل چې له ځمکې خپل نازک نوغی راوټوکړي، بیا یې مضبوط کړي، بیا هغه پرېږدي، بیا په خپل ډډ ودرېږي، خپل ساق باندې ودرېږي، مضبوط، نازکي، کمزوري، په ابتدا کې باد یوې خواته بلې خواته کږوي، خو ورو ورو هغه ستر شي، مضبوط شي، بیا د سیلیو په وړاندې هم مقاومت کوي، د طوفانونو په وړاندې هم. د هغوی وده داسې چې خپل هغه زارې او کروندګر هم بزګر هم حیران کړي. الله تعالی د مؤمنانو مولا دی، د مؤمنانو ټولۍ د ده تر رعایت او عنایت لاندې دی. په ټولنې کې سر راوچت کړي، ورو ورو وده ورکړي، د دوی د لا زیات سمسورتیا لپاره شرایط برابر کړي، د یو مضبوط ځواک په توګه راڅرګند شي، داسې چې نه یې تیزه سیلۍ ماتولی شي او نه توند باران او ژلۍ. ډېر ورته حیران وي او ډېر هم سخت پرې غوسهناک. د هغوی قوت و ځواک ډېر دې ته هڅوي چې دښمنان یې زړونه یې له غضب او غوسې ډک شي. الله تعالی د دوی له هغو سره چې ایمان یې راوړی او نیک عملونه یې کړي د بخښنې او ستر اجر وعده کړې. دا الهي وعدې به حتما په دنیا کې هم او په آخرت کې هم تحقق مومي. دا د دې مبارکو آیتونو خلاصه د سورې الفتح تتمه چې په مجمله توګه د دې سورې ټول مطالب په دې کې راغلي. برادران و خواهران عزیز، حتما اطلاع دارین که چندی قبل رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا یک بار دیگر ادعا کرد که افغانها هیچگاه ملت واحد نبودند و اگر کسی میتواند آنها را ملت واحد بسازد دستش را بلند کند. شاید او با این اظهاراتش میخواست رقیب خود را مخاطب قرار بده. رقیبش رئیس جمهوری سابق ایالات متحده امریکا ترامپ.
که گویا او هم نتوانست در دوران ریاست جمهوریش که در قصر سفید بود ملت افغان را تحت سلطه نیروهای امریکایی متحد کند. وادار به ای که تسلیم شد، از مقاومت دست بکشه، مخالفت نکنه. تو هم دیروز در قصر سفید بودی ولی نتوانستی ملت را زیر سلطه حکومت دست نشانده امریکا در افغانستان متحد بسازی. دیدین که مردم سلاح برداشتن، مقاومت کردن، جنگیدن و تو هم از مهار کردنش عاجز بودی. اگر هدفش این بوده که خوب یک حقیقت را گفتن، چون در طول تاریخ هیچ نیروی اشغالگر نتوانسته ملت سربلند و آزادی افغان را برای همیشه به اسارت بکشد. و این چیزی است که جو بایدن نیز با آن اعتراف کرد و گفت افغانستان همواره گورستان امپراتوری ها بوده. ایدی حرفای او را چنان تعبیر و تفسیر کرد که گویا او وحدت ملی افغان ها را زیر سوال برد و غیر محال و ناممکن خواند که گویا هیچ زعیم افغان قادر به این نخواهد شد که وحدت ملی افغان ها را تأمین کند و اونا را از تفرقه و جنگ‌های داخلی مانع شد. اما آیا ممکن است کسی که از تاریخ امریکا اطلاع داره و از واقعیت‌های جامعه افغانی مطلع است اطلاع اندکی از این داشته باشد چون این حرف بیهوده را به زبان بیاره؟ دشوار است کسی از وضعیت کشور خود واقف است و از وضعیت افغانستان مطلع است و تاریخ افغانستان مطالعه کرده، مطالعه اندکی داره. ممکن نیست این حرف در رابطه به افغان ها بگوید که هیچگاه متحد نبوده و هیچ کسی هم هیچ زعیم افغان هم نتوانسته این ملت متحد کنه در یک صف. افغانستان زمان یک کشور بزرگ بود و افغان ها از زمان ملت متحد و سربلند که ما در نقشه دنیا کشوری را به نام ایالات متحده امریکا نداشتیم. هنوز کشوری به نام امریکا تولد نشده بود و در نقشه دنیا هم وجود نداشت. تاریخ افغانستان و ملتش خیلی کهن‌تر از تاریخ امریکای کنونی است. امریکا در اصل یک مستعمره است، مستعمره بریتانیای بزرگ. از زمان تولدش تا امروز مستعمره بود. از روزی که کشوری به نام امریکا تولد شده تا امروز مستعمره است. زبانش زبان بریتانیا است و فرهنگش فرهنگ تحمیلی بریتانیا. از زمان اشغال توسط بریتانیای کبیر تا امروز صاحبان اصلی سرزمین امریکا همواره محکوم و مظلوم بودند و از حقوق انسانیشان محروم. هم فرهنگ و دینشان را از دست دادند و هم زبان و لهجهشان. امروز در تمامی 50 ایالت امریکا کسی به زبان مادری خود، زبان اصلی قوم خود صحبت نمی‌کند. زبان اصلی امریکایی‌ها را نه در مارکت می‌یابی، نه در دفتر و نه در مدرسه، نه در تلویزیون و رادیو، نه در مطبوعات.
مردم امریکا صاحبان اصلی سرزمین امریکا دیگر زبان خود را به طور کامل فراموش کرد و امروز به زبان کسانی صحبت میکنه که کشور اشغال کرد. اما افغانستان و افغانها هیچ گاهی به اشغالگران تسلیم نشد و هرگز به اسارت تن نداد. هر مهاجم بیگانه و هر اشغالگر بدمست و مغرور طعم تلخ شکست در برابر اراده ملت مقاوم و اسارت ناپذیر ما را چشیده است. از سکندر و چنگیز گرفته تا اتحاد شوروی و ناتو هم آمدند به قصد اشغال دائمی افغانستان، ولی ناکام و نامراد از افغانستان بیرون رانده شد. برادران و خواهران عزیز، ملت ما از آنچه در این اواخر در پایتخت نروژ اسلو گذشت، از ترتیب و ترکیب نشست، از برخورد غیر دیپلماتیک و اهانت آمیز حکومت نروژ با هیئت امارت اسلامی، ارائه طرح تدبیر لوی جرگه فرسوده و فرتود برای حل بحران افغانستان از سوی وزیر خارجه نروژ، تجمع ایدی اوباش در برابر محل نشست هیئت‌ها و شعارهای اهانت‌آمیز مرگ بر طالبان و از همه این اجلاس در مجموع از هر بعدش، از هر بخشش، ملت ما کاملا ناراض است و آن به شدت تکبیر و محکوم میکنیم. با حکومت نروژ میگوییم ترتیب و ترکیب این نشست چنان بود که در یک طرف هیئت امارت اسلامی، در مقابلش هیئت ناتو و کشورهای همپیمانش و در کنار آن برخی از همکاران افغانی ناتو با نمایندگی از زنان معترض بر جریانات کشور و امارت اسلامی. و جامعه مدنی مورد پسند ناتو. این ترکیب با هیچ منطقی، با هیچ برهان و حجت قابل توجیه نیست. اجندای نشست از سوی ناتو به نروژ سپرده شده و هدفش تشکیل حکومت تحت پوشش حکومت همه شمول، اما در واقع حکومتی که سهم دلخواه به چهره‌های وابسته به کشورهای همپیمان ناتو داده شود. هدف و شعارش تشکیل حکومت همه شمول بدون اینکه تعبیر واضح و تعریف روشن از حکومت همه شمول داشته باشه، اما هدفش کاملا واضح است. یعنی حکومتی که ترکیب نشست اسلو در آن انعکاس بیابد. همین ترکیبی که اجلاس و نشست ناتو اسلو داشت، سه جهت، باید حکومتش همه شمولم همین ترکیب و ترتیب را منعکس کنه، مبنا و اساسش همی باشه. سه جهت. نسخه روی جرگه که از سوی وزیر خارجه نروژ به این کنفرانس و در جریان نشست ارائه شد، همان نسخه اروپایی است که برای مستعمراتش در آسیا و افریقا درست کرده، مربوط قرن 19 که یقیناً دورانش برای همیشه دیگر پایان یافت. باید بدانید که ما امروز در قرن 21 قرار داریم. نه حکومت‌های استبدادی و مطلقه و دستنشاندهی اجنبی در کشور ما زمینه و مجالی دارد
مخصوصاً در افغانستان جدید و فاتح جنگ آزادی در برابر اشغال ناتو و نه نسخه های جرگه های انتصابی قرون وسطایی. اینا برای خود انتخابات میخواد، حکومت منتخب و پارلمان منتخب، اما برای ما نسخه کونی لوی جرگه را پیشکش میکنه. مبارزه ملت ما تا زمان ادامه خواهد کرد که حکومت منبعث از اراده آزاد خود را داشته باشد و نظام استوار بر باورها و ارزش‌های دینی و ملی خود را بسازد و سرنوشتش خودش بدون مداخله اجنبی، بدون فشار بیرونی و در روشنایی همین باورها و ارزش‌ها تعیین کند. تا زمانی که به این هدف نرسیده ایم، ملت ما با مبارزهش انشاءالله دوام خواهد داد. برای ما اکنون تعجب آور نیست که چرا غرب برای خود حکومت‌ها و پارلمان‌های منتخب می‌خواد، اما برای ما جرگه‌های فرسودی قرون وسطایی انتصابی. می‌دانیم که هدفشان از این چیست. افغان‌ها دیگر فریب شعارهای ریاکارانه و دروغین دفاع از حقوق بشر و حقوق زن از سوی غرب و ایادی آن را نخواهد خورد، چون مصداق عملی این شعارهای دروغین را در 20 سال دوران اشغال با وضوح تمام و با تمام وجود خود لمس کردند. افغان‌ها حقیقت شعارها را به خوبی درک کردند. در ورای شعارهای دروغین کدام اراده بدی و غیر انسانی وجود داشت. 20 سال بر ما با مراکت ریختند. بیش از 1 میلیون زن و مرد افغان را کشتند. 6 میلیون را به هجرت از کشور وادار کردند. 3 میلیون را در داخل کشور آواره ساختند. همه وضعیت بدی را که ما امروز شاهد هستیم محصول 20 سال اشغال افغانستان است. افغانستان را به مخروبی مهیب و مخوف تبدیل کردند. زن افغان امروز در وضعیت قرار گرفته که حتی از معالجه فرزند بیمارش هم عاجز است. فرزندانش نه پاپوش دارند، نه جامه، نه نان و نه امکانات تداوی و معالجه. در همی سرمای سرد زیر صفر بدون پاپوش و در برف و گل را می روند. اگر اکثریت خیلی از خانواده های افغان از این نوبت نان، یک نوبت نان خشک هم داشته باشند، این یک نعمت تلقی میکنند. تمامی این فقر و مسکنت، درد و علم نتیجه 20 سال اشغال است. ناتو از ملت مظلوم ما انتقام شکست شرماورش را می کشد. قربانی تحریم ها و محاصرهایش ملت مظلوم ماست و برای آن است که حکومت جدید افغانستان وادار کند به شرایط آنان تسلیم شود و در حکومت آینده سهمی برجسته به ایادی افغانشان پذیرفته شود. باید هم متوجه باشیم که یک توطئه بزرگ و خطرناک در راست. با هوشیاری و بیداری باید با این توطئه مقابله کنیم. به فشارها تسلیم نشویم و گمان نکنیم که با این تسلیم شدنها میتونیم یک بخش فشارها رو بکاهیم. اضافه خواهد شد. اگر مرتکب اشتباه شدیم و کمی سرخم کردیم، فشارها به حد زیاد خواهد شد که باید بریم به حد رکوع کنیم که سر به زانو برسه. ورونو خویندو، د اصلو د ناستې څرنګوالی او موخې ورو ورو څرګندېږي. دا چې میلمانه څوک او کوربۍ د چا په وینا د دې ناستې د برابرولو جسارت کړی. اجندا څه وه او د چا له لورې ټاکل شوې وه. د امارت اسلامي وخت مخې ته څوک کښېنول شوي وو په ناسته کې مذاکراتو په دوران کې.
د دوی مخې ته د افغانانو نه څوک شنول شوي وو او ولې دا کسان غوره شوي وو چا دا غوره کړي وو د کوم معیار له مخې غوره کړي او چا اوسلو ته د دغه مذاکراتو لپاره بللی وو ولې د اغېزمنو سیاسي او ګوندونو او لورو په ځای د مدني ټولنو د استازو په نامه داسې څېرې ورته بلل شوي وي چې ځینې اروپا میشت مېرمنې وي او ځینې د هغو معترضو مېرمنو استازي چې په کابل کې 2-3 وړې مظاهرې درلودې مظاهرې هم دغسې چې 40 کسان به په یو کور سره راغونډ شول د شعارونو سره او بیا به یو کوڅې ته راووتل 10-15 دقیقې به هم په واټونو کې په یو کوڅه کې تظاهرات درلودل ویډیو به واخیستل شو د امنیتي ځواکونو له رارسېدو مخکې به سره متلاشي شي خورې به شولې ویډیو به یې په رسنیو کې په پراخه پیمانه خپرېدلې دغه چې نن په اوسلو کې د امارت اسلامي د هیئات په وړاندې په مذاکراتو کې ناست وو د همدغو استازو له دغو تبلیغاتو نه د هغوی موخه دا وه چې نړیوالو ته هم وښیي چې افغان مېرمنې له دې اوسني نظام ستومانه ده حقوق یې تر پښو لاندې شوي محروم دي ویریږي ګواکې افغان مېرمنې دا نظام نه غواړي له بهرنیو هېوادونو غواړي چې مداخله وکړي او افغان مېرمنې وژغوري موږ نه پوهېږو دا د کوم افغان استازیتوب کوي د کومې افغانې مېرمنې استازیتوب کوي دوی خو نه په لباس کې د مطلق افغان مېرمنو استازیتوب کوي نه په خپلو خبرو کې نه په خپلو شعارونو کې نه په خپلو اخلاقو کې په هیڅ څه کې د افغان مېرمنو استازي نه دي د ملت پردي په هر څه کې په آدابو کې هم په اخلاقو کې هم په لباس کې هم په خبرو کې هم په شعارونو کې هم په هر څه کې پردي د افغان ولس د مېرمنو له صفوفو وتلي له هغوی منکر له هر څه منکر ورونو خویندو موږ د دوحې مذاکرات هم ولیدل 11 دوره مذاکرات د امریکا او د طالبانو د هیات ترمنځ نږدې 1.5 کال یې ونیول توافقات هم وشو تبلیغات هم ورته وشو سري توافقات هم او علني هم اما په پای کې د دې ټولو مذاکراتو نتیجه هیڅ نه ژمنې عملي شوې نه توافقات ترسره شول نه امریکایان وتوانېدل چې خپلو موخو ته ورسېږي غوښتل یې چې له افغانستانه وتلې پتمن وي اما له شرمېدلې ماتې سره مخامخ شو غوښتل یې دا نظام چې دوی 20 کاله ورباندې پانګونه کړې وه خپل حال پاتې شو متلاشي شو غوښتل یې ټول نظامي امنیتي استخباراتي ځواکونه او ټول اداري بنسټونه په خپل حال پاتې وي هر څه د دوی له وتلو نه مخکې وشړېدل امریکا خپل هیڅ هدف هم ترلاسه نه کړ دغه معاهدې یو بند هم عملي نه شو یعنې دا 1.5 کال مذاکرات هبا منصوره شو بې نتیجې بې حاصله د دې عدم توفیق او ناکامي وجه هم دا و چې دا مذاکرات نه بین الافغاني وو او نه د بحران د افغاني لورو ترمنځ د امریکا او طالبانو ترمنځ
د همدې لپاره یې هیڅ مثبته نتیجه نه درلودله. نه پټ او څرګند توافقات عملي شوي دي او نه شفوي او لیکلي توافقات. هر څه د امریکا د هیلو او انتظار خلاف رامنځته شول. هره بله ناسته چې د دوحې په څېر وي نتیجه بیا همدغسې. یقینا چې له دې نه پرته به بل څه ورباندې مرتب نه شي. زموږ له نظره د حل لار فقط دا ده: اول همدا اوسنی حکومت دې په خپل حال پاتې شي، خپل کار ته دوام ورکړي، پرته له دې چې د بهرنیو په خوښه په هغه کې تغییر راشي. د هغوی د ګواښونو او فشارونو په نتیجه کې دا په یو بل حکومت بدل شي، هماغسې چې بهرنیان یې غواړي، او د ټول شمول حکومت نوم یې ورکړی. دا یو غولونکی کوشش ده د ولس او د نړۍ د غولولو لپاره. په حقیقت کې دوی غواړي داسې حکومت جوړ کړي چې د دوی د لاسپوڅو په دې حکومت کې لویه په زړه پورې برخه هماغه بیرته په حکومت کې شاملوي چې دا 20 کال په افغانانو باندې تحمیل کړی، خو تر دې شعار لاندې چې دا حکومت باید پراخ بنسټ ټول شمول وي. تعریف یې نه وړاندې کوي چې ټول شمول حکومت یعنې څه، او دا اسلوب څوک چې نیولی دی غواړي په حکومت کې همدغه کښېني، هماغه چې پرون د دوی په خدمت کې د دوی تر قماندې لاندې د افغان ولس سره جنګېدلي، هماغه فساد کې تر ستوني غرق، هماغه چې دوی به د دنیا تر ټولو د مفسدو واکمنو نوم ورکول. حکومت هم د دنیا تر ټولو ناکام او مفسد حکومت، او واکمن هم چارواکي هم د دنیا تر ټولو مفسد چارواکي. همدا غواړي چې بیرته په حکومت کې شامل شي. فشارونه هم د همدې لپاره دي، ګواښونه هم د همدې لپاره، دا تحریمونه هم چې دوی وضع کړي دي او دا بد اقتصادي وضعیت هم چې دوی په افغانستان کې راوستی ټول د همدې لپاره. دوهم د افغان ولس ټول اغېزمن لوري د بحران د حل لپاره په خپلو کې ناسته ته چمتو شي، یو صادقانه ناسته ده په دې هیله او موخه چې دا بحران ختموو، جګړه پای ته رسوو، او دلته ډاډمنه دایمي سوله راولو، د پردیو د مداخلاتو مخه نیسو، ټول هغه ناولې لاسونه چې د افغانستان لوري ته راوژده شوي دا قطع کوو په همدې عادت، د همدې عزم و ارادې سره صادقانه ناسته خپله د افغانانو ترمنځ. مذاکرات د پردیو له حضور، منځګړیتوب او وساطت پرته او په بشپړه توګه بین الافغاني او د بحران د اصلي کورنیو لورو ترمنځ. 4 د ناستې اجنډا د افغاني لوري په توافق جوړه شي، نه د پردیو په وړاندیز، نه د هغوی په وساطت او نه د هغوی په وسایت سپارښتنه، خپله موږ سره کښېنو او ووایي چې د دې ناستې اجنډا به مو څه وي. د اجنډا ټول مواد او مسایل هم په خپله وټاکو. 5 لومړی او تر ټولو نورو قضایاو وړاندې او مهمه قضیه باید دا وي چې د داسې یوې مقتدرې او ځواکمنې مجمع او جرګې رامنځته کول چې د ټول ولس له واقعي او منتخبو استازو جوړه شوې او د دې مجمع او جرګې اساسي دنده هم دا وي چې د هېواد لپاره نوی اساسي قانون جوړ کړي او د راتلونکي نظام څرنګوالی وټاکي. ټول هغه مسایل چې په اساسي قانون پورې مربوط دي لکه نظام او څرنګوالی، د دې نوي نظام نوی نوم،
بیرغ د دې نظام د زعامت د ټاکلو اسلوب او طریقه دغه د اصل او نسب موجبات او مرجع څوک به ټاکي د صلاحیت د چا دی چې نظام زعیم او مشروع امیر المؤمنین وټاکي او د کومو عواملو په موجب هغه د ازلولو او د تعویض او بدلولو وړ دی پرېکړه به څوک کوي دا یوه مهمه مسله ده په دې باندې باید افغانان په خپلو منځونو کې توافق وکړي ملت حقوق د زعامت په ټاکلو کې دغه دنده او صلاحیت سیاسي احزاب انتخابات د ټولو اتباعو نر ښځې حقوق اجتماعي حقوق انساني حقوق اسلامي حقوق دا هغه اساسي مسایل دي چې دغسې یو معتبرې جرګې ته ضرورت لري د ټول ملت استازی جرګه واقعي استازی د هرې ولسوالۍ حقیقي او واقعي استازی د هرې ناحیې واقعي استازی چې ملت ورباندې اعتماد لري ملت د خپل وکیل په توګه او استازي په توګه غوره کړی دا تشه باید ډکه سي موږ دغسې یو مرجع ته ضرورت لرو دا مرجع باید رامنځته شي تر څو چې دغسې مرجع نه وي رامنځته شوي دا ستونزې پای ته نه سي رسولی نن له دغه تشې سره مخامخ یو ټول اسلام ته ژمن لوري شخصیتونه مؤمن مجاهدین شخصیتونه دا باید یو بل ته لاس ورکړي او دا تشه ډکه کړي لومړی او اساسي موضوع هم دغه ده چې داسې یو جرګې جوړول ټول نور مسایل باید پرېږدو همغه مرجع ته کله چې دا تشه ډکه شوله او دغسې یو مرجع رامنځته شوله چې ټول ملت یې تر شا ولاړې دي ټول ملت واقع استازی جرګه وي ټول نور مسایل باید پرېږدو همدغه جرګې ته هغه به وروستۍ فیصله کوي ټول افغانان باید تعهد وکړي چې د دې جرګې پرېکړو ته به التزام او تمکین لري درناوی به یې کوي او د هغه حمایت به کوي راتلونکی حکومت به د نوي اساسي قانون مطابق رامنځته کېږي هغه لوری به نوی حکومت جوړوي او اقتدار به په سوله ایزه توګه هغه ته انتقالیږي چې د ملت اکثریت یې تر شا ولاړي او حمایت یې کوي او په هغه باندې اعتماد لري او د اماراتو زعامت لپاره یې وړ او مناسب ګڼي په دې مو باور ده چې له دې نه پرته له بلې هرې لارې چې یو څوک د مشر په توګه راوړاندې شي تحمیل شي دا به د جګړو باعث شي دا به د بحران عامل او پردي به هم دشمنان به هم له دې نه استفاده کوي ناراض به هڅوي په شا به یې ټپوي او د دې نظام په خلاف به یې جنګوي که غواړو د دغو فتنو او شرارتونو مخه ونیسو لارې همدا ده چې ملت په مجموع کې د نظام او د زعامت تر شا ولاړ هر څوک یې د خپلې خوښې زعیم وبولي ده غوره کړی ده ورباندې اعتماد کړی ده راوړاندې کړی د ده ورباندې باور وي دی دې نتیجې ته رسېدلی چې زما په ټولنه کې تر ټولو افضل و اعلمو وړ شخصیت همدا ده اهل شخصیت همدا ده ما خپل انتخاب کړی پردوی نه ده راته انتخاب کړی پردوی نه ده راباندې تپلی په زور نه ده راباندې مسلط شوی ما په خپله غوره کړی ده زما خادم ده زما ورور ده زه یې د زعامت لپاره وړ ګڼم په دې ترتیب ده چې موږ د شرارتونو مخه نیولی شو د کورنیو شرارتونه هم او د بهرنیو هم یقینا چې په دې طرح سره موږ کولی شو د ټولو دشمنانو خطرناکې او سپېرې توطئې شنډې کړو او د هېواد په کورنیو چارو کې د هغوی لاسوهنې پای ته ورسوو ورونو خویندو د ناروې خارجه وزیر چې د لویې جرګې جوړولو کوم وړاندیز کړی او افغانانو ته دا نسخه وړاندې کړې ده چې دا بحران په دې ترتیب حل کړي لویه جرګه دایر کړي دا په حقیقت کې د ده طرحه نه ده دا د هغه له سویې نه ډېره اوچته خبره ده
دا د ناټو خبره ده، دا د ناټو له لوري وړاندې شوې طرحه ده، د امریکا په دستور او وینا وړاندې شوې ده. د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته چې د لوی جرګې په نامه کومې جرګې تر ننه پورې جوړې شوې ټولې د امریکا او بریتانیا په وینا وې. د اشغال په دوران کې ټولې لوی جرګې او په ځانګړې توګه د امنیتي تړون د تصویب لپاره لوی جرګه چې غوښتلې د امریکا او د کابل د لاسپوڅي حکومت ترمنځ د امنیتي تړون په نامه دا تړون یو لوی جرګه تصویب کړي، د هغه له لوري تایید شي او په دې ترتیب امریکا نړیوالو ته وښیي چې دا د افغانانو د ټول ولس او ملت او د امریکا ترمنځ یو تړون. په داسې حال کې چې دا تړون د ارګ او د په ارګ کې د ناستو واکمنو چې دوی د خپلو بیدو 50 تیارو په زور تعمیل کړي وو، له بهر یې راوستي په افغانستان باندې تعمیل کړي. دا تړون اصلا د دوی ترمنځ نه د افغان ولس او د امریکا ترمنځ. وروسته دا خبره څرګنده او افشا شوه چې د دې جرګې ماهیت څه و، هدف یې څه و، او امریکا څنګه وتوانېدو چې دا د دې جرګې غړي وپېري، د ډالرو په مقابل کې واخلي او له دې تړونه د دفاع لپاره یې چمتو کړي. دوی دغسې جرګې خوښوي ځکه پیرل ورته اخیستل ورته ډېر ارزان ده، ډېر اسان ده. که د یوې جرګې غړي او شمېر یې 500 وي د مثال په توګه، چې د هر یوه بیه ډېره موچته د رایې بیه نو $10,000 وکړه او د 500 رایه اخیستل هم په $5 میلیونه کېږي. 5 میلیونه ډالرو باندې دلته د مخکني 20 کلونو حکومتونو ځینو وزیرانو او مشرانو حتی یو کور درلود، یعنی په 5 میلیونه ډالره یوه لویه جرګه اخیستلی شي او بیا له هغې نه د خپلې خوښې فیصلې را ایستلی شي. 5 میلیونه ډالر څه دي د امریکا لپاره، زموږ د شتمنو حریفانو رقیبانو لپاره، زموږ د خطرناکو شتمنو دشمنانو لپاره، یعنی یو ملت په مجموع کې په 5 میلیونه ډالر اخیستلی شي. موږ چې د لویو جرګو مخالفت کوو وجه همدا ده، موږ نه غواړو چې بهرنیان زموږ برخلیک وټاکي، داسې جرګې رامنځته شي چې بیا د هغوی په اخیستلو سره په ارزانه بیه زموږ ملت واخلي. که دوی په ماضي کې په دې تېرو 20 کلونو کې چې موږ په خپلو سترګو لیدلي توانېدلي جمهور رئیسان واخلي، وزیران، سیاستوال او حتی پیران او شیخان هم واخلي، موږ تاسو په خپلو سترګو لیدلي په ارزانه به او خپلې پرېکړې پرې لاسلیک کړي، نو اوس به د نورو پیرل څه ګران کار ورته. د افغان ولس به د هغې جرګې خندوونکې ډرامه ښه په یاد وي چې وویل د امنیتي تړون دا پرپړه نه لاسلیک کوم، امنیتي تړون نه لاسلیک کوم، او بل به ورته ویل چې که دا تړون لاسلیک نه شي زه اروپا ته هجرت کوم. اورېدلی به مې په یاد هم یې که نه، چا چې نه امضا کوه هغه هم پېژني او چا چې ویل زه هجرت کوم که امضا نه شو نو هغه هم پېژني. او بیا وروسته دوی خپلو افشا کړی چې همدا ته چې ویلې لاسلیکیې به یې که او لاسلیک دې ونه کړ نو هجرت کوم
دوی خپله وایي چې 2 میلیونه ډالر ورکړل شوي او نور هم چې ډالر ورته ورکړل شوي ټوله څرګند دي. یعنې هغه تړون دوی غوښتو په ډېره کمه بیه باندې لاسلیک کړي، په اسانه پیرل ورته ډېر اسان ده. انتصابي جرګې تل همداسې غړي هم اکثرا همدغسې چې خپل قوم او ولس پلوري او د ارزښتونو پر سر یې ننګینې معاملې کړي. د افغانستان او افغان ولس عظمتونه او ارزښتونه یې سودا ته وړاندې کړي. داسې کسان په ډېره ارزانه بیه اخیستل کېږي. موږ د همدې لپاره د دغسې انتصابي جرګو مخالفت کوو. د زعیم ټاکل باید ټول ملت پورې مربوط وي چې د ټول ملت اخیستل هیڅ چاته ممکن نه. افغان ولس په ارادې پورې مربوط وي چې څوک د زعیم په توګه غوره کوي. نه پارلمان پورې مربوط وي، نه په یو جرګې پورې، نه محدودو کسانو پورې، انتصابي که انتخابي. زعیم باید مخامخ په خپله د ملت ته لوري غوره شي او دا هغه څه دي چې اسلام یې وایي او دا هغه څه دي چې ټول خلفای راشدین له همغه طریق انتخاب شوي. مسلمانانو انتخاب کړي په خپله خوښه بلا اکراه بیعت سره او زموږ ټول فقها وایي چې فقط بیعت دی چې د چا امارت ته مشروعیت ورکوي. امیر فقط هغه دی چې ملت په خپله خوښه او له اجبار او اکراه پرته ورسره بیعت کړي او په اسلام کې د زور امارت نشته، د محدودو کسانو په لاس ټاکلی زعامت نشته. تاسو به هغه خبره م اورېدلې چې د امریکا سفیر وویل که نن څوک دا تړون لاسلیک نه کړي راتلونکی جمهور رئیس به د خپل کاري دورې په لومړۍ ورځ امضا کوي. یعنې دوی دا فیصله کړې چې څوک به جمهور رئیس او لومړۍ ورځ باندې هغه څه کار کوي. دا فیصله په سفارت کې شوې او تاسو ولیدئ چې همداسې وشول. په لومړۍ ورځ نوی جمهور رئیس دا تړون لاسلیک کړ. یوازې نه، دوه هم جمهور رئیس هم اجرایي رئیس. تاسو به هغه عکس هم لیدلی چې جمهور رئیس څنګ ته اجرایه رئیس په داسې حال کې د سفیر په وړاندې سر ټیټې ولاړ دي، سفیر لوړ او دوی ټیټ او دواړه لګیا دي. د سفیر په سینه باندې د وزیر اکبر خان مډال لګوي. په هماغه ورځ دا خو پرېږدي چې تړون یې د سفیر د وینا مطابق د وړاندوینې مطابق په هماغه لومړۍ کاري ورځ امضا کړ او بیا همدغه سفیر ته هم دواړو یو ځایي مډال په سینه ورټومبل. تاریخي شرم د افغان ولس لپاره یو لوی پیغور، د افغان ولس د تاریخ لپاره یو ننګ. دا باید پرې نږدو چې تکرار شي. ورونو خویندو، استعماري ځواکونو په خپلو هیوادونو کې تل منتخب حکومتونه او منتخب پارلمانونه درلودل، غوښتلي، خو په خپلو مستعمراتو کې استبدادي مطلقه نظامونه د پاچایانو او جنرالانو حکومتونه او انتصابي جرګې خوښوي. په مستعمراتو کې انتخابات هیڅ کله نه غواړي، په کلکه مخالفت کوي او که انتخابات هم کوي له تقلب ډک، له درغلیو ډک، د ولس د دوکه کولو لپاره، د نړۍ د غولولو لپاره، د خپل ملت او ولس د غولولو لپاره، لکه چې موږ په دې 20 کلونو کې شاهد وو. دا دوی دي چې له ملي خاینانو نه ملي اتلان جوړوي، له هغو چې په رواني بیماریو اخته دي، د نړۍ
اول او دوهم درجه متفکران جوړوي. دوی د اقتدار په ګدۍ کښېنوي، خو چې کله کار ترې واخلي او په داسې زړې پرزې بدل شي چې نور د استفادې وړ نه وي، بیا په شا لغته ورکوي او د نړۍ د لومړۍ درجې مفسد په لقب یې هم نازوي. همداسې ده تل به له غلامانو سره د دوی باداران همدا چلن کوي. موږ په همدې نږدې تاریخ کې په خپلو سترګو ولیدل چې د انتصابي جرګو جوړولو شعارونه اکثرا د هغو په خولو زمزمه شوي چې د اشغالګرانو سپیره، مزدوران او مبلغین. ورونو خویندو، چا چې د اصلو ناسته مهندسي کړې او اجنډا یې جوړه کړې، له یوې خوا یې د اوسني دولت هیئت له داسې څیرو سره کښېنولی چې د معترضو میرمنو او د مدني ټولنې د استازو نوم یې ورکړی. د هغو استازي چې دنده یې تظاهرات او د امارت اسلامي په ضد سپکې سپورې ویل. د اجلاس او د کابل هیئت د اقامت محل د دې دواړو مخې ته 40 میرمنې راغونډول، لاسونو کې هم بیرغونه ورکول، د امارت اسلامي ضد شعارونه او مرګ پر طالبانو شعارونه. دا یو منصوبه وه، داسې عنی و تصادفي نه و. تصمیم همدا و چې له دوی سره به همدا سلوک کېږي، له دوی سره به همدا چلن کېږي. دا هغوی تنظیم کړي، دوی ورته اجازه ورکړې، د دوی په امنیت کې راغونډ شوي دي او دوی ته ویلي چې چېرته به راغونډېږي، هوټل چیرې ده، د اجلاس محل چیرې ده. دوی راغونډ کړي دي او قصداً او عمدن یې غوښتل چې دا صحنه جوړه کړي او د امارت اسلامي خلاف دغه سپکې سپورې د دوی له خولو نه اوچت شي. دا په رسنیو کې په پراخه پیمانه منعکس شي. موږ هغو ته چې وایي افغانان واحد ملت نه وو او هېڅوک یې ملي وحدت نشي تامینولی، په لنډو جملو کې وایو افغانستان هغه مهال هم وو چې د متحده ایالاتو په نامه هیڅ هیواد نه و. امریکا یوه مستعمره ده، د بریتانیا مستعمره، اصلي اوسېدونکي او د امریکا اصلي خاوندانې د اشغالګرانو په لاس ځپل شوي، هر څه یې ترې اخیستي. بریتانیا خپله ژبه، کلتور او فرهنګ پرې تعمیل کړی. تر نن پورې، تر دې نن او دغه شیبې پورې د هالیووډ لوی او پراخه شتمنه مؤسسه په خپلو ټولو کوبایي فلمونو کې د امریکا اصلي اوسېدونکي د وحشیانو په توګه معرفي کوي او خپله متمدن. تر دا نن پورې چې د امریکا د اصلي خاوندانو او اوسېدونکو په ارتباط کوم کوبایي فلمونه جوړیږي، په دې ټولو کې به تاسو وګورئ چې سرپوست دی د امریکا اصلي خاوندان د وحشیانو په توګه معرفي شي. لا اوس هم زړه یخ نه ده، بلکې ترې نیولی، خپل فرهنګ یې ورباندې مسلط کړی، خپله ژبه یې ورباندې تعمیل کړې، خپله ژبه یې ترې اخیستې. د دوی اصلي ژبه نه په مارکیټ کې شته، نه په دفتر کې شته، نه په تعلیمي مؤسساتو کې شته، نه په مطبوعاتو کې شته. نن په ټوله امریکا کې داسې څوک نشته چې په خپلې مخکنۍ مورنۍ ژبه باندې خبرې وکولی شي. هر څه یې د اشغالګرانو لخوا په دوی باندې تعمیل شوي. خو دلته افغانان د افغانانو چې بریتانیا ته یې ماته ورکړه، هماغه بریتانیا ته چې تر نن پورې په تاسو حکومت کوي، که دوی نشته فرهنګ یې په تاسو باندې حاکم دی. تر بریتانیا وړاندې سکندر ته او چنګیز ته ماته ورکړه او تر بریتانیا وروسته یې شوروي او ناټو ته. یعنی چې دا ملت متحد دی، د هر اشغالګر په خلاف یو لاس دی.
د خپلو ارزښتونو استقلال او ازادي د خپلو وینو په بیه دفاع کوي. هیڅ اشغالګر نه دی پرېښی چې د په هېواد باندې حکومت وکړي. څو پیړۍ په لوی هند حکومت کړی، له ډیلي تر اصفهانه پورې دا خور ملک د یو تر سلطې لاندې و. د هر یرغلګر او اشغالګر په وړاندې په واحد او مستحکم صف کې او تر یوه ملي زعامت لاندې جنګېدلی، د خپلې ازادۍ، خپلواکۍ او دیني ارزښتونو یې په مېړانه دفاع کړی او په هر جنګ کې الحمدلله بریالی شوی. د دې ټولو زبرځواکونو ماته او زوال افغانستان پیل شوی. تر افغانستان پورې د فاتح په توګه راغلی، اما دلته له مات سره مخامخ شوي دي او له همدې ځای زوال پیل شوی. یوازې هغه به له دې حقیقت انکار کوي چې افغانان متحد وو، واحد ملت او تل د یو زعامت لاندې راغونډ شوي، د ورونو په څېر تر یو سقف لاندې ژوند کړی. یوازې به هغه څوک له دې حقیقت انکار کوي چې ډېر ناپوه وي او یا له تاریخي مسلمو حقایقو خبر نه. در پایان عرض میکنم که ما از پیشنهادی که اخیراً در شورای امنیت ملل متحد از سوی یکی از افغان‌ها ارائه شده با قوت حمایت میکنم. یکی حسابهای بانکی تمامی مسئولین مفسد حکومت قبلی مسدود و منجمد شد و پولهایی را که غارت کردند به افغانستان مسترد شد. برای پیشنهاد علاوه میکنیم که تمامی خائنان ملی غرض تصفیه حساب به کشور برگردانده شد. انشاءالله چنین روزی را حتما و در آینده قریب شاهد خواهیم بود. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.